زما عزتمند نن درته یو داسې بهترینه لاجواب او عظیم الشان وظیفه بیانوم د غرونو او خويندو د پاره چې په هغوی باندې بندش وي او دغه بندش د وجنه د رکاوټ د وجنه د هغوی رښتې نه کیږي یا کاروبار د چاوي او کاروبار نه روانيږي نو تاسو د عظیم الشان وظیفو کې کریم رب درته من پسند ځای کې رشتہ درکې دا سرونه خويندې چې په هغوی باندې کوډ او جادوان شي وي غلطي منتري او تعويذونه په هغوی باندې شي وي دا غي د وجنه د هغوی ځلونه په لړزان وي او دوی ته سکون اطمینان راحت او آرام نه حاصلېږي هر وخت بے چین وي بے سکون وي زړه پریشان وي او خفه وي نو زما عزتمندو کچره تاسو دا اثرات ختمول غواړي خپل ژوند کې عظیم الشان انقلابات راوستل غواړي په خپل ژوند کې لوی لوی خوشاله راوستل غواړي نو دا ختم د تاسو د لپاره ډیر زیات مفید دی زما عزتمندو دا یو ډیره خاص بهترین او مجربه وظیفه ده ډیره مختصره وظیفه ده خو لیکن کمالات او اثرات ډیر زیات دي خبرونه چې د هغوی کاروبار ولاړ وي روزګار ولاړ وي د هغې د وجنه هر وخت پریشان وي نو د هغوی د پاره دا وظیفه او د عمل ډیر زیات مفید دی یا زما عزتمندو پتا سو بندش وي په هر کار کې درته رکاوټ مخې ته راځي کارونه مسمې نه خوري پتا سو باندې جادوان شي وي ستاسو په کورونو کې خیر او برکت نه وي ستاسو په کورونو کې د جناتو مسله وي یا در باندې چا غلط تعویذونه کوډ او جادوان او منتري کړی وي نو تاسو دا وظیفه پوره توجه او دھیان سره کوي الله رب العزت به دستاسو په ژوند کې د خوشاله او عظیم انقلاب راولي زما عزتمندو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې رمضان کریم میا شروع ده ډېر بهترین شپې او ورځې دي نو دا وظیفه دا عمل دا ختم تاسو درځ نه هم کولای شي او د شپې نه هم کولای شي بچ سټم تاسو فارغ استاسو توجه او دھیان برابر وي نو دا لاجواب عظیم الشان او خاص وظیفه هم د رمضان کریم په میاش کې تاسو ازماو کوي زما عزتمندو دا وظیفه د سورته محمد یو ډیره خاص او ډیره مجربه وظیفه ده او دا یو قرآنی عمل دی زما عزتمندو دا سورته مبارکه الله جل شانه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په نوم مبارک یعنی اسم گرامی باندې مسما کړی دی یعنی سورته محمد صلی الله علیه و آله وسلم زما عزتمندو په دې سورته مبارکه کې زمونږ پیغمبر خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته الله جل شانه تسلی ورکړی دا چې څومره ظلمونه ورسره کافرانو کړیو زما عزتمندو د دې ختم ترتیب او طریقې کار ډیر زیات آسان دی مکمل طریقې ز تاسو ته بیانوم خود طریقې بیانولو را مخ کې زما عزتمندو کچر زما چینل ملا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم زما د حوصله افزایی لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ اعلان د کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې پښانت نور خل الفاظ منشن کوي ولیکي د دې لپاره چې مال حوصله افزایی ملاويږي او نور ډېر خل وظایف زتا ستا په دې چینل کې راوړم زما عزتمندو دا وظیفه د دې رمضان په دې میاشت کې خامخا یو ځل ازماو کوي د دې د برکات او د دې ثمرات او د دې د کمالات او تاسو ته هله پته ولګي کله چې تاسو دا وظیفه کې او تاسو ته دا فائدہ درکې زما عزتمندو ترتیب طریقې کار داده چې د ټولو نامخ کې اول به تاسو صحیح طریقې سره او 10 چردام کوي او 10 چردام زکه چې په دې کې 2 رکعات نفل کول دي کله چې مو 10 چردام نو بیا وتاک عادت کې تاسو درود شریف ولولای کدرې پیری لسته شي 15 پیری و پیری اولس پیری خو درود ابراهیمی یعنی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد تر اخره پورې دا به تاسو ولولای کله چې دا مول استل نو بیا به سورته محمد قرآن مجید به کولاو کوي او سورته محمد به صرف یو پیرا اولولای کله چې مو سورته محمد ولستو نو بیا به 2 رکعات نفل کوي
کله چې منفل وکړو بیا به درې پیری درود شریف ولولئ بیا به سورته محمد په دویم ځل باندې ولولئ کله چې مولستو نو بیا به پاسه او 2 رکعات نفل وکړئ د نفل نه پس بیا درې پیری یا 15 پیری یا و پیری درود شریف ولولئ او بیا به سورته محمد تلاوت وکړئ بیا به قران شریف ټپ کوي او بند به کوي بیا به پاسه او 2 رکعات نفل وکړي د طریقې سره زما عزتمند او پیری به تاسو نفل وکړي او و پیری به تاسو د سورته محمد تلاوت او ورد او وظیفه به وکړي زما عزتمند سورته محمد شپږشتمه پاره کې موجود ده کله چې تاسو قران شریف کولو کوي او شپږشتمه پاره تاسو راو باسي نو سورته احقاف بوي سورته احقاف پسې سمدستي دا سورته مبارکه یعنی سورته محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا شروع کیږي او دې پسې رستو بیا سورته الفتح ده نو زما عزتمندو دا ختم ډیر مجربه بهترین ختم ده د الله جل شانه د کلام پاک د پاک کلام ختم دی د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په نوم باندې مسما ختم دی او بیا زما عزتمند رمضان کریم بهترین ساعات او لمحات دي کله تاسو سم مسله هم وي د کاروبار او د روزګار حواله سره وي د رشتي حواله سره وي د کوډو منترو جادوانو حواله سره وي تاسو په هر کار کې بندش وي رکاوټ وي د دې ټولو مسلو د پاره تاسو د عظیم شان ختم وکي او په اخره کې بیا الله جل شانه تعالی سپورته کوي انتهایی عجزه سره توجه سره ګړګړه سره د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړي ان شاء الله تعالی د دې بهترین کلام پاک په وسیله او توفیق سره الله جل شانه د تاسو ضرور سوال قبلي چې سم تاسو غواړي الله جل شانه به تاسو ته در عطا کوي زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مړه زیاته خوښشي وي که ویډیو مو خوښشي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي ګم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه را کوي دلوي الله پامان